سلامونه او نیکی هیله. که تاسو غواړئ چې خپل د ځان رئیس اوسئ، خپل تجارت ولرئ او خپل پیسې لاسته راوړئ، نو ما سره اوسئ، دا ویډیو تر اخره وګورئ او زما کانال سبسکرایب کړئ. ګرانو دوستانو، زما نوم سونیا ده او زه د تشبث یا entrepreneurship رشته کې ماستري لرم او په دغه ویډیو کې تاسو ته د په هکله چې تشبث یا entrepreneurship څه شی ده او څنګه کولای شو د تجارت، تشبث او نوښت یا انوویشن خپل د ټولنې اقتصادي ستونزې حل کړو. پوهان او عالمان ادعا کوي چې په تشبث رشته کې تعلیم او زده کړه کولای شي له موږ سره د نوي فرصتونو په پیژندنو او نوي تجارتونه سوداګري رامنځته راوړلو کې مرسته وکړي. موږ څو مختلف ډوله تجارتونه یا سوداګري لرو. کوچنی تجارتونه چې دوکانداري یا هم رستوران اوسېږي او یا هم ابتکاري او لوی سوداګري چې په دغه تجارت کې ابتکار او نوښت مرکزي رول لري. د یو متشبث یا انټرپرنور په توګه تاسو باید د خپل نظر ټولې بیلابیل اړخونه یا different aspects چې په انګلیسي ژبه کې ورته وایي تحلیل کړئ، ترڅو وګورئ چې ستاسو د سوداګري نظریه یا بزنس ایډیا عملي کېدلی شي که نه. دا پروسه ته په انګلیسي ژبه کې feasibility study وایي او زه به یې په راتلونکي ویډیو کې په جزئیاتو سره تشریح کړم. ګرانو هیوادوالو، غربت او بیکاري په ټول نړۍ کې یوه لویه ستونزه شمیرل کیږي، خو په ځانګړه توګه په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري کچه زښته لوړه ده. نو عالمان او پوهان د تحقیق پر اساس ادعا کوي چې موږ کولی شو د انټرپرنرشپ یا تشبث له طریق نه خپل اقتصادي حالت او خپل د ټولنې اقتصادي حالت ښه کړو. له همدې امله ده چې زه غواړم په دې چینل کې خپل هیوادوالو سره مرسته وکړم او په دې رشته کې درس ورکړم چې تاسو څنګه کولی شئ د بل چا لپاره کار کولو په ځای خپل تجارت یا خپل سوداګري ولرئ. که تاسو کومه پوښتنه لرئ کولی شئ لاندې کمنټ کې ولیکئ، زه به یې حتما تاسو ته جواب ورکړم. تر بلې هفتې پورې الله مو مل شه او زما د چینل سبسکرایبول مه هیروئ.